میرجوانا وایي مطلب چرس پیژنې که نه چرس توره دانه لوګی راکاږي چې دا میرجوانا دی ګوره لومبی خو ته دا وپېژنه چې دا جوړ د څه نه دی څه جوړ دی ګوره یو پلانټ جینس دی چې هغې ته موږ وایو کینابیس په هغې کې مختلف قسمه بوټي دي لکه په هغې کې فار اګزامپل یو بوټی دی چې د هغې نوم کینابیس سټایوا دی کینابیس سټایوا د هغې کینابیس سټایوا تخمونه سیډز د هغې پاڼې لیډز او د هغې ګلونه فلاور دا مکس کی ګرنډ کی د دقې نه جوړېږي میرجوانا د دقې نه جوړېږي چرس بوټي نوم دی کینابیس سټایوا د هغې نه دا تخم او لیوز او فلاورز راځي او د هغې نه جوړېږي صحیح شوه اوس ګوره دا چرس کار څنګه کوي ورک د دې کار څنګه څنګه دا چرسي یو په هوایي دنیا کې ګرځي ګوره د چرسیانو بیا خپل یو دنیا یې کړه یو چرسي ته یو خپل ملګري وي چې یاره پیس که په دې کې طاقت ډېر زیات دي نو هغه چرسي ورته وي چې 5 ګیلاسه پی مې وڅښل او دا دیوال ارتومه نه ارتېږي او چې یو سګرټ چرس مې وڅښل دیوال ته مې کته وي په خپله راته اړقېدو راړقېدو هوایي دنیا ته لاړ شي نو ګوره دا په دماغو باندې اثر غورځوي دا چرس په دماغو باندې میرجوانا په دماغو باندې څنګه اثر غورځوي په دې چرسو کې یو مین انګریډینټ دی او هغې ته موږ وایو ټیټرا هایډروکینابینول THC ټیټرا هایډروکینابینول یا د دې نه مخکې واوره ستا په وجود کې ستا وجود نه دی نیچرل وجود د چرسو خبره نه کوم ښه غوږ کې ده په هغې کې یو نیورو ټرانسمیټر دی چې هغې ته موږ وایو انندمایډ څه شی دی دا یو نیورو ټرانسمیټر دی نیورو ټرانسمیټر اوس به ته وایې چې نیورو ټرانسمیټر څه ته وایي دا خو مې درته مخکې ویلی هم دی څو پیرې خو بیا یې واوره نیورو ټرانسمیټر چې کله زمونږ ګوره زمونږ په وجود کې نه دی دا میسیجونه چې کوم ځي راځي پیغامونه چې ځي راځي دا زمونږ اعصاب وړي نروز یې وړي نرو سیسټم چې ورته وایي نو په نرو سیسټم کې چې کومې خلیې دي هغې یوې خلیې ته وایي نیوران دا مونږ په کوارډینیشن چپټر کې ټول هر څه کلیر کړي دي چې چا څوک دغه زده کول غواړي نه ورځي ولې هلته کې لاړ شئ ګوره فار اګزامپل دا مارکر ما په دې لاس کې ونیو زما دماغ ته پته ده چې زما په لاس کې مارکر دی دته څنګه پته ولګېده دې ځای کې چې کوم نیورانز دي هغه میسج دی بل نیوران له ورکړو هغه بل یو بل له میسج ورکوي او په دې طریقه باندې دماغ ته راورسي تا ته زه دې ټایم کې ښکارم ستا د سترګو نه دا میسج دماغو ته ځي د نیورانز په ذریعه باندې ته زما اواز دې ټایم کې اورې دا اواز ستا د غوږونو نه دماغو ته ځي د نیورانز په ذریعه باندې دا میسجونه ټول نیوران جوړوي صحیح شو نو اوس ګوره یو نرو فایبر ختم شو بل نرو فایبر شروع کېږي نو دا یو نرو فایبر چې کله بل نرو فایبر له میسج ورکوي نو په دغه ځای کې داسې کیمیکلز خارج کړي د هغې په تروی وله ورکوي هغه کیمیکل ته وایي نیورو ټرانسمیټر یا ته عموماً مثال کې طور پر چې ته چاته خط لیږي که نه نو چې ته چاته خط لیږي د ډاکیې په ذریعه باندې لیږي نو ستا او د هغه کس په منځ کې چې کوم دا ډاکیې راغلی دا وړل راوړل چې کوي دا نیورو ټرانسمیټر دی نو یو نیوران بل نیوران له هغه میسج ورکوي د نیورو ټرانسمیټر په ذریعه باندې نو دا انند امایډ نه دی دا یو نیورو ټرانسمیټر دی صحیح شو اوس دا انند امایډ نه دی دا نیورو ټرانسمیټر دا په دماغو باندې نه دی په دماغو باندې ستا په دماغو باندې په هغه ځای کې اثر کوي چې په کوم ځای کې خوشحالي پیدا کېږي پلیژر نه او دا مونږ ویلو په دماغو کې چې لیمبک سیستم دا ټول قسمه فیلینګز پیدا کوي په دماغو کې چې کوم لیمبک سیستم دی اوس چې کله دا انند امایډ خارج شي که نه نو دا د نیوران سره دا نیورو ټرانسمیټر د نیورانز نه خارج شي نو هغه بل نیوران ته پته ولګي چې کوم نیوران یې وایي چې هلکه دا خبره چېرته د خوشحالۍ خبره ده نو دا سیده لاړ شي د دماغو هغه حصې ته یوړي چې کوم پلیژر اکټیویټ کوي خوشحالي راولي د یو هارمون ډوپامین په ذریعه باندې هغه خارج کړي او خوشحالي راولي نو سړی خوشحاله شي د دې مطلب دا دی چې انندمایډ خارج شو نو سړی به خوشحالي وي لکه مثال کې طور پر کله به چې ته ماشوم وي تا له به مور او پلار څه انعام درکړو چې هلکه مړه توره خو دې کړې ده خو ستا نه خو بل تورباز نشته په دې دنیا کې دا واله ستا انعام ته به خوشحاله شوې ستا په دماغو کې به ډوپامین خارجېدل خو دماغو ته به دا چا وي چې ته ډوپامین خارج کړه هغه اواز به چې تا واورېدو او هغه مور او پلار به دې ولیدل په شاباشي باندې نو دا نیورو ټرانسمیټر انندمایډ به خارج شو نیورو ټرانسمیټر به دماغ ته لاړی هلته کې به دا خوشحالي اکټیویټ کړله صحیح شو یا اوس هم که ته چېرته کې موبایل په خطا کې راوالي او چا ورته په خطا کې لوډ کړی یا ستا ایزي پیسه اکاونټ په خطا کې چا یو 500 رالیږلی هغه چې ته ویني एकदम داسې زړه دړکن سې واشي خوشحاله شي هلکه 500 چانس خو مې وو چانس دې څنګه دا خوشحاله ته ولې شولې دا انندمایډ خارج شو چې هلکه پیسې راغلي دي نیورو ټرانسمیټر لا برین ته وي چې هلکه چانس مې والی دی پیسې راغلي دي هغه ډوپامین خارج کړه سړی خوشحاله شو دا شو انندمایډ چې خوشحالي راولي داسې یو نیورو ټرانسمیټر دی د برین په هغې حصې باندې کار کوي اوس چې کوم کس دا چرس کې که نه په دې چرسو کې موجود دي په میرجوانا کې موجود دی ټیټرا هایډروکینابینول THC او دې THC کې یو کار دی دا د انندمایډ هم شکل دی په دې دواړو کې سیمیلریټي ده هم شکل دی یو شانتې دی
اوس چې کله یو سړی چرس وڅکي که نه د هغه وجود ته ټیټرا هایډروکینابینول دننه شي هغه سیده لاړ شي په نیورانز کې د اک ځای سره اټیچ شي چې د کوم ځای سره اننداماید اټیچ کېدو ولې دواړه یو شانتي دي نو نیورانز پې دوکه شي نیورانز ووایي که دا چېرته کې اک شی دی کوم چې خوشحالي کاس کوي هغه نیوران سیده دماغ ولا اک ځای له میسج وي شي چې هلکه څه خبره د خوشحالۍ د ډوپامین خارج کړي چې خوشحالي راشي نو چې څنګه سړی چرس وڅکي ټیټرا هایډروکینابینول سیده لاړ شي د دماغ په پاک ځای باندې اثر وغورځوي سړی هسې بیسه خوشحاله کېږي په هوا کې ګرځي کله وایي خاپیري راته ګډېږي کله څه وایي کله څه وایي ګوره تا ته چې څوک پیسې درکړي که نه یو اوریجنل 5000 یو دیسي 5000 تا ته ښکاري دواړه یو شانته کې خو چې کله ته والې که نه او وروسته یې چک کړي یا کور ته لاړ شي چک کړي پته راته ولګي چې لکه شی خو دیسي وخته خو د هغه په شانتې اوس خو پیدا شو یا د سارو په میله کې ګرځي شانه دی یو کس ولید ستا د مرګري په شان سپینې جامې اچولې ټوپۍ په سر کړې ده پس ولي باندې څادر راچولی دی نو ته سیده ورشي یو څه پیله موله ورکړې چې دا هغه چې دې خوا دې ته وګورې نو بیا د خوله لاړې شي چې سړی خو بدل خو دوکه شي پې دقه شانتې پې ستا د نیورانز دوکه کېږي چونکې ټیټرا هایډروکینابینول په چرسو کې چې کوم دی هغه د اننداماید په شانتي د نیورانز یې استوالي اننداماید خو خوشحالي کاس کوي د نیوران وایي هلکه د خوشحالۍ خبر دی ښه زیری دی سیده دماغ ته ووایي هلکه خوشحاله شه ډوپامین خارج کړه د خوشحالۍ خبره او په منځ کې څه نه په دې وجه باندې چې هغه چرس وڅکي نو دی خوشحاله کېږي په هوایي دنیا کې ګرځي اوس ګوره نقصانات خو نقصانات او نقصانات دي دا زیاته خوشحالي نه ده دا اور ډوپامین چې کوم دا ډوزیج راځي دا ډوپامین سنټر ستا ډایلیټ کېږي او د دغه ډایلیټډ سنټر بیا زیات ډوپامین ضرورت وي نو په کم ډوپامین ستا ګزاره نه کېږي خو دا بس اوس ډېر زیات پوره په سایکالوجي کې به مونږ دننه ورځو نو هغې طرف ته لاځو نو نور ساید افیکټس یې ورته ښیم چې کوم نقصانات هغه کاس کوي صحیح شو ګوره او دا ما په یو لیکچر کې ویلي وو چې زمونږ د دې جنریشن 400 ټایمز ډوپامین سنټرز د تېر 2 جنریشن نه ډایلیټ شوی دی دا ډېره غټه مسله ده او په دې کې د ماشومانو د سوشل میډیا د استعمال هم راځي چې واړه ماشومان یې پبجي ته نښتي او ټیک ټاک یې استعمالوي پوره اثر یې پرې غورځولی خیر په دغه اډکشن به بیا چېرته کې کلاس والي اوس ګوره دا ټي ایچ سی څه دی دا د دې نه علاوه په سیریبلم باندې اثر غورځوي ستا په دماغو کې یوه حصه ده چې هغې ته مونږ وایو سیریبلم په هند برین کې شاته پروت دی پونز میډولا او بلانګیډ او د سیریبلم نه د شاته دماغ جوړ دی سیریبلم هم پکې دی سیریبلم څه کوي خبرې نارمل مومنټ ته نارمل روان یې سیده که نه راغورځېږي نه داسې غورځېږي نه داسې غورځېږي دا سیده مومنټ نه دی چې تا بیلنس ساتي متوازن دی ساتي دا سیریبلم کوي د چا چې په سیریبلم کې پله چې هغه داسې ګوزري بیا داسې غورځېږي یو طرف ته بل طرف ته غورځېږي نو دا ټیټرا هایډروکینابینول په دې سیریبلم باندې هم اثر غورځوي ټي ایچ سی د دې د وجې نه که چا ټي ایچ سی مقدار دننه سیوا او چرس یې ډېر زیات سیواز کړي وو نو هغه داسې انګړه ته وځي داسې ګډوډ روان حالات یې ټیک نه وي چې لږ مقدار کې هغه هم پې اثر غورځوي خو ښکاري بار نه اثر پې غورځوي لازمي نمبر 1 یو نقصان شو نمبر 2 د اثر غورځوي په فرنټل کارټکس باندې هم ګوره فرنټل کارټکس نه دا ډېره ضروري حصه ده د دماغ په دې ځای کې موجوده ده فرنټل کارټکس نه د سیریبرم حصه ده مخکې موجوده ده او د ده کار دی تینکینګ کول سوچ کول فیصلې کول وزډم هوښیاري په دې ځای کې پرته ده د خپلې خوښې فیصلې او صحیح فیصلې ریزنینګ دا سړی د دې ځای نه کوي او په قرآن کې هم دلته د دې ذکر دی چې الله تعالی وایي چې زه به دا کس ابولهب یادو چې دا به زه د ناس یا نه رانیسم او دغه شان کفار به زه د دې ځای نه رانیسم د دې تندي نه ولې ځکه چې د دې تندي کې چې کوم دماغ پراته دي د دې ځای نه خلک سوچ کوي وزډم هوښیاري د دې ځای نه راځي دوی د دې ځای نه سوچ نه کوي ناس یا ورته په عربۍ کې په قرآن کې د دې الفاظ راغلي دي نو دا فرنټل کارټکس نه دا چې د یو سړي هوښیاري د هغه دماغ د هغه ذهانت لپاره ضروري دی چې دی ډېر زیات ډیولپ وي او دا ټي ایچ سی چې لاړ شي که نه دا فرنټل کارټکس خرابوي مطلب که څوک چرس کوي نو د هغه فرنټل کارټکس د هغه د سوچ کولو صلاحیت د هغه هوښیاري د هغه د فیصلې کولو قوت دا ټول غرق او تباه شي په دې وجه باندې زه یم چې زموږ د ملک کوم حکمرانان دي که نه او هغه چرسیان یا شرابیان دي نشو حالت موږ حکمرانان خوښ کړو نو هغې کې د فیصلو کولو قوت نه وي هغې کې ریزنینګ نه وي هغې ته پته نه لګي چې حالات څنګه دي دا موږ ښه کوو څنګه ښکته نه چې ورته چا صحیح وي بس هغه کوي خو خیر هغه چې څنګه ریایي هغه شانته پې حکمران هم راځي خبره بیا بل خوا ځي نو فرنټل کارټکس نه دی فرنټل کارټکس په دې باندې دا اثر غورځوي حالات خرابوي انسان ټول ګډوډوي دغه شانته کې دا اثر غورځوي په هیپوکیمپس باندې هیپوکیمپس یې خراب کړو نو ستا میموري به هم ټیک نه ستا یاداشت به هم ټیک نه موبایل به دې دغلته کې کېښودی بیا به نه یېږي چې لکه موبایل مې کوم ځای کې کېښودی یا ملګری به د مخې درشي هغه نه هم پکې کله ناکله تپوس وکړي چې لکه ستاسو نوم دې رانیار شوی دی یاداشت ماداشت به دې کار پرېږدي بیا خلک وایي دماغ مې کار نه کوي او یو نیم کس پې فخر کوي چرس وڅکم هلکه وګوره بیا مې دماغ کار نه کوي مخې ته به نه راځي هلکه دماغ خو د خر هم کار نه کوي نو ولې څه کوي په دې باندې به ته فخر کوې فخر په دې پکار دی چې دماغ کار کوي
په دنیا کې قومونو هغه حکومت چلولی دی قومونه هغه کامیاب شوي دي چې په چا کې دماغ چلیدلی دي او چې چا کې دماغ نه دي چلیدلی هغه موږ چې وایو دماغ نه چلیږي بس موږ ته بهادري جوړه کړو بهادري او دماغ نه چلیدلی کې ډېر زیات غټ فرق دی هغه قومونه مخ د ځمکې نه ورک شوي دي صحیح شو د هیپوکیمپس باندې اثر غورځوي میموري چې کومه ده هغه میموري به د بیا یاداشت به د ټیک نه داسې وغیره به دې کې نور هم شته ډېر زیات ډیټیل کې پکې نه صحیح شو مین پوینټس د ټاپک مطابق رانیسو چې کوم په دې بک کې دی نو ټیټرا هایدروکینابینول په دې ځینې باندې اثر غورځوي نو ډېر الټه اثرات په دماغ باندې غورځوي ګوره اثرات نه دي اثرات بلکې زه دلته کې ولیکم چې کله سړی کش والي که نه په دې کې دا څیزونه راښکاره کېږي ګوره یو خو به دته کېږي یوپوریا د دماغو یو سټیټ دی چې په هغې کې سړی خوشحالي د فیلینګ اف ویل بینګ هسې بیسه خوشحالي هسې بیسه په هوا کې ګرځي نو دی خوشحالي ولې خوشحالي تا ته ما وویل ټي ایچ سي ښکاري چې دی خوشحاله کېږي داسې ورته ښکاري چې د دنیا کامیاب ترین انسان جوړ شوم هسې بیسه جوړ شوم په لږ وخت دپاره چې اثر یې ختم شي نو بیا پسې چل کېږي بیا وایي لږ نور راوړه چې بیا کش ولګوم چې بیا ښه شمه نو د هغې دپاره دی مسلسل بیا کشونه لګوي بیا ته څوک اوړي نه دقې ته بیا موږ وایو اډکشن نشهیي شو سړی بیا ته اوړېدی نه شي یوپوریا نمبر 2 څه چل کېږي ګوره هیلوسینیشنز هم دته کېدی شي هیلوسینیشن او خاص کر ویجوال هیلوسینیشنز کېږي ویجوال هیلوسینیشن هیلوسینیشن څه ته وایي چې څه شی اینو ویجوال هیلوسینیشن څه ته وایي چې څه شی اینو ښکاري درته دا مارکر چې ما ته ښکاري که نه نو اصل کې د دې مارکر تصویر دا موږ د آی په هغه چپټر کې ډسکس کړی و د دې تصویر زما په دماغو کې جوړېږي ځکه ما ته ښکاري که چېرته دا ما ته مخامخ او خو د دې تصویر زما دماغو کې نه جوړېدو بیا دا نه ښکارېدو ما ته نو تصویر په دماغو کې جوړېدل اهم د ټولو نه لازمي څیز دی د ښکاره کېدو لپاره کله ناکله داسې کار وشي چې دا شی نه خو د هغې تصویر په دماغو کې جوړ شي چې دماغو کې جوړ شي نو هغه بیا موږ ته داسې ښکاري چې دلته کې مخامخ ما دا شی ولاړ دی دې ته وایي هیلوسینیشن په دې وجه باندې دا ځینې کسان څه نه دغه دی وایي ولاړ دی هغه دی رالی وایي دا دی رالی نه هغه ته ښکاري هغه ته په دماغو کې تصویران جوړېږي ځکه ورته ښکاري دغې ته موږ وایو هیلوسینیشن سمپل کنسپټ دی چې کله د میریجوانا مقدار سیوا شي نو په ځینې دماغو باندې دا ویجوال هیلوسینیشن والا اثر هم غورځوي د شپې ورته کله یو شی ښکاري کله ورته د ورځې ښکاري یو شی بل شی ورته ښکاري حالانکې هغه په حقیقت کې په هغه ځای کې نه دا هم د دې اثرات دي بل چې کوم دی د دې څه اثر کېدی شي دا پیرانوویا کاس کوي یاد ساته ښه پیرانوویا څه شی دی هسې بیسه چې سړی یېرېږي یېره به یې وسه هلکه دا ټول خلک زما خلاف دي ټول خلک زما خلاف خبرې کوي دا ټول ما ته پړله شوي یېره یې وسه یا به ورته یېره هلکه څوک مې چې ته مړ نه کړي یا څوک مې چې دا وانه کړي څوک زخم مخم راونه رسوي یېره به یې وسه هسې بیسه به یې وسه څوک به څه کوي نه پیرانوویا یا بازار ته ووتو په بازار کې به سوچ کوي چې یاره دا ټول خلک جوړې ما ته ګوري ټول راته په تماشه دي داسې غلې به روان یېره کې به کېږي داسې حالت ته پیرانوویا وایي دا په مختلف نور سټیټس کې کېدی شي خو دا میریجوانا یې هم کاز کولی شي پیرانوویا دا هم د دې اثرات دي فزیکل افیکټس هم شته فزیکل افیکټس دا دي چې سترګې به سرې کېږي چې چرس وڅکي سترګې به एकदम سرې شي خبرې دا ولې سرې شي بلډ فلو سترګو طرف ته سیوا شي هلته رګونه کولاو شي نو بلډ فلو پکې سیوا شي نو د اینې کلر څنګه دی سور دی که نه چې سترګو ته اینه سیوا ځي سترګې به سرې ښکاري فزیکل افیکټ دغه شانته کې بیا ډرای ماوت خوله به سپوره وچه کېږي لیک آف کوارډینیشن یې سیټ نه کوارډینیشن ججمنټ مومنټس دا سیټ نه په کرکټ کې به ولاړې کیچ به اوچت شي بال به هغه ځای ته راپرېوځي دی به رامنډې کېدل ته به خوله وازي کوي یا چل به وکړي بال به چا خوا پرېوځي به چې لږ رانه خطا شو په فوټبال کې به درته وایي ګول به هغه ځای کې دی به هغه ځای ووایي هغه ځای ته به ووایي نشي ججمنټ نشي کولی کوارډینیشن یې سیټ نه په چریس دي بوساړه خطاري کېږي چریس ټوپک ولا ورکړه چې چرې خورې او بوساړه ورته مخې ته ودروه هغه به هم خطا کړي او الټه به پسې دا هم وایي لږ مې بچ کړو لیک آف کوارډینیشن نو فزیکل افیکټس هم پکې شته دی دا د میریجوانا افیکټس دي صحیح شوله دغه شانته کې بل ګوره دا چې کوم په دې ډرګس په دې چپټر کې دي داسې یو به ځان له ځان وایو صحیح شو داسې په دې کې آیس شو د ټولو نه مشهور ډرګ آیس چې ورته موږ وایو دته نوم وایي کرسټل میت پوره نوم دی کرسټل میت ورته شارټکټ ویلی کېږي دا پوره نوم دی کرسټل میت امپیټ اماین داسې دی صحیح شو ده شارټکټ کې ورته کرسټل میت د دې ځای پورې وایي کرسټل میت ښه اوس ګوره دی خو جوړېږي د مختلف قسمه کیمیکل ته خو دا ډېر هایلی الیګل ډرګ دی ډېر زیات الټا او غلط اثرات ته د خورېدی شي نو دا فولي بینډ دی او په هر ځایونو کې بینډ دی په مختلف ممالکو کې دا بینډ دی دا نشي استعمالولی نو په دې وجه باندې چې کوم نشیان پوډریان آیس والي که نه دوی اکثر په کور کې تیاری څنګه تیاری چې کوم د کامن کول ډرګ دی که نه د دې کرسټل میت مین انګریډینټ نه دی هغه سوډوپیډراین دی سوډوپیډراین نه دی دا یو کمپوننټ دی
چې کوم کله ته زکام دی وو که نه زکام دی ونه وو زکام ته ووالې او لاړې په ډاکټر پسې نو ډاکټر به تا د زکام دوايانې درکړي زکام دوايان چې ته په هغه ور وګورې پای کې سوډوپیډراین دا سړي ته لږ ارام هم ورکوي او بل دا ډیکانجسټنټ دی پوزه چې بند وي هغه کولاوي سوډوپیډراین دا سوډوپیډراین یې زما په خیال چې په پیناډال ایکسټرا کې هم شته دا په دې کرسټل میت مین انګریډینټ مین جوز دی سوډوپیډراین اوس دا سوډوپیډراین نه دی د دې چې کله هایډروجنیشن وشي که نه هایډروجنیشن نو د دې نه جوړېږي کرسټل میت هایډروجنیشن مطلب هایډروجن یو ځای کول هایډروجنیشن په کیمسټري کې مونږ ویلو پوره ریاکشنز دي څنګه چې مونږ د ایتین هایډروجنیشن کو ایتین ته جوړیږي د پروپین هایډروجنیشن کو پروپین ته جوړیږي د الکینز د ټول الکینز د هایډروجنیشن په ذریعہ باندې جوړیږي هایډروجن ور اډ کول یا د آیل هایډروجنیشن بم کو فیټس بم جوړول د تیلو د وازګه جوړول فیټس د هایډروجنیشن د ایډیشن اف هایډروجن از نون از هایډروجنیشن د کیمیکل ریاکشن د په کیمسټري کې دنه مونږ ویلو چې کله د سوډوپیډراین هایډروجنیشن وشي کنه د HCl په ذریعہ د H2SO4 په ذریعہ باندې د سوډوپیډراین د کرسټل میت جوړیږي په دې وجه باندې چرسیان پاوډر یا نه دی په کور کې د دوايانې مویانې راوړي چې چانس د کړي په کور کې دغه د OTC دوايانې عام د ډاکټري دوايانې د زکام راوړي او د هغې سره دا طریقې وکړي چې ځان د آیس جوړ کړي ارزان غونډه کې DC آیس جوړ کړي او بیا یې هغه پیپ جوړ کړی او څوک یې په هغې پیپ راکاږي او څوک یې په اوبو کې خړی او ساجي باجي بشانته کې طریقې دي نو آیس استعمالوي ګوره د دې آیس څه اثر دی دیم په دماغ باندې اثر غورځوي او په دماغ باندې ډېر په هاي مقدار کې دا هارمون خارجي دا اوس مې چې ته ویې ډوپامین خوشحالي چې کاز کوي ډوپامین سړی چې خوشحاله ساتي دا چې آیس وسکي نو دی بیا خوشحاله کېږي هسې به سره ډوپامین خارجي کړي په هاي مقدار کې خارجي کړي اوس ګوره مسله دې ځای کې کوم ځای کې راشي چې کله د آیس وسکي په هاي مقدار کې ډوپامین خارج شي اوس چې کله د دې هغه اثر ختم شي نو ډوپامین به ډېر زیات راکم شي نو چې راکم شي په ده باندې به سم څه چل کېږي چې یاره هغه شانتې که ډوپامین اوس بیا پکار دی نو دی به وایي چې اوس نور آیس وسکم چې نور آیس وسکي بیا به خارج شي یا به بیا ختم شي دی به اوس وایي چې نور وسکم نو کریوینګ ورو سیوا کېږي دی ورو هغه نشه ډېرې او هغه د ده په دماغ باندې نور هم داسې ډېر اثرات ورځي نو د حالت ټول ګډوډ شي بیا کریوینګ ډېر زیات دی نه بیا څوک صبرېدی نه شي ګوره زه دله یو مثال درکوم ته چای څکې که نه او په چایو کې یو چمچ چیني واچې حل کې اوس کې ښه مزېدار خوږه لګي خو یو کس دی او هغه په دې چایو یو کپ چای کې 15 چمچه چیني اچوي او څکي 15 چمچه او څکي ته ماته وایې هغه د هغه 15 چمچو عادي شوی دی عادت یې اخیستی دی هغه ته چې ته دقه یو چمچه واچې هغه باندې به دا چای اوس پي کړی وي حالانکې چای خوږه ده د باندې مخکې خوږه لګېده مخکې به یو چمچه چیني څکله ده که اوس د 15 والا چای اوس پې دا خوږه چای پې هم ناخوږه لګي او چې کله ولا پیکه ورکړي هغه بس بیخي پیکه بیا به سم څه چل کېږي نو دا ډوپامین یو داسې هارمون دی چې نیچرلی کوم زمونږ څه اکټیویټیز کېږي که نه څه اچیومنټ وکړو هغې کې سیروټونین وغیره هم راځي خیالات تا ته ما وایي په سایکالوجي کې بیا جدا چېرته کې ډسکس دا وغیره هارمون هم پکې راځي خو چې مونږ نیچرل څه اکټیویټي کوو نیچرل خوشحالي راځي څه ناڅه ډوپامین خارجي هغې پورې ټیک ده خو د چرس او د پاوډر په ذریعه باندې د حد نه سیوا ډوپامین خارجول نو بیا چې کوم د عام کارونه دي دا به تاله خوند نه درکوي په دنیا کې به د یو کار هم خوند نه درکوي لږ لږ ډوپامین خارجي سړی په هغې څه کېږي اوس که راشه سم ټیټ آیس ورته ووښه چې ډوپامین خارج شي سم ډېر خارج شي چې په هوا په یو دنیا کې ګرځمه د دې دنیا نه ووځمه دقه کریوینګ ډېر یو غلط اثر غورځوي بیا به دی نور آیس غواړي نور او دقه ته بیا وایي اډکشن یاد ساته ښه دا بار چې غواړي دا ډرګ مونږ وایو هم دی ته د نیورانز هغه ټول سټرکچر چینج کړي دی بیا بار هغه شی غواړي نو اډکشن شو نو الټه بلا شی مختلف قسم اثرات ورځوي دا ګوره ښه اثرات د دم دقه دي یوپوریا خوشحاله به کېږي هسې بیسه هیلوسینیشنز یو شی او بل شی به ورته ښکاري په هوا کې به ورته ښکاري ای به نه په هغې ځای کې دغه شانته کې پیرانویا هسې بیسه ورسره یره وغیره اوس چې کله دی عموما د آیس مقدار ورته لږ غونته کې کم شو نشته ورته نو دی به څه کوي خبرې د ده دماغ به انګزیس شي انګزیس بېچینه به ولې د ډوپامین د زیات مقدار عادي شوی نشته دی به بېچینه دغه شانتې کې به چې کوم دی ته ډپریشن دی به ډپریسډ او هغه ډپریشن او انګزیس بیا په ټوله معاشره باندې الټا اثر غورځوي ځکه دی پکې جګړې شروع کړي دی پکې یو غلاګانې ډکیتي وغیره شروع کړي ښکاره خبره ده یاره چې دې ته آیس نه میلاوي دی آیس غواړي د آیس لپاره پیسې پکار دي دی به څه کوي د ده لپاره بیا باقي دنیا ټوله بېماني شي دی ځي دی د هغې دپاره جګړې کوي دی د خپل خویندو وروڼو خپل مور او پلار سره جګړې کوي پیسې پټوي ډاکې کوي غلاګانې کوي د ځای نه پیسې راوړي چې ځان له دا خوشحالي ولري د ټول معاشرې لپاره ناسوچ په نشه یي سړی باندې اکثر خپل مور او پلار هم تنګي داسې معلومېدلي مور او پلار نه سیوا څوک مینه د خپل بچي سره کوي نه او چې کله نشه یي شي حالات یې دونه ګډوډ شي چې د معاشرې لپاره ناسوچ جوړ شي نو اکثر ته هغوی هم تنګي هغې هم بیا هغه په دې دغه کې داسې کار وشو که نه هغه چې وایي امریکې هغه مشرف ته وایي چې یاره ته زمونږ دپاره د دهشتګردو خلاف جنګ وکړه دهشتګرد موږ له راونیسه
مونږ به دله پیسې درکړو مشرف ورته وایي صحیح ده راولېږه ډالر یې راولېږه ډالر یې چې کله راولېږلې وایغسې نو دغه چرسیان پوډریان به ولې نیول یخته به ولې غټ کړ ګیره به ولې غټه کړه شناختي کارت به ولې جوړ کړو ابو قهر التاتاري نوم به ولې کېښود وایي دا یې دهشتګرد مې دی نیولی دی واله چا به د هغوی تپوس هم نه کوه ولې معاشره ځان له تنګ رونه ځان له تنګ مور او پلار ایون تنګ چې یاره دا په سمه مسله باندې اورېدلي وو نو دونه خطرناک شی دا دی چې کله سړی نیګزیس او ډپریس شي د معاشرې لپاره هغه خراب شي بیا او د حد نه سوا نیګزیس او ډپریشن کاس کېږي چې کله ډوپامین نه میلاویږي ولې نه میلاویږي د حد نه سوا ډوپامین هغه ځان د آیس په ترو باندې د هغې عادت کړی دی ګوره باقي د دې دغه شانته کې حساب کتاب د څنګه چي په دماغ باندې دغه شانته الټا سر ورځي خو د سیوا ورځي د لږ باندې کم ورځي خطرناک دوانه دي ته به کس څنګه معلومه مطلب عموما استا ماشوم د تا ته څنګه پته لګي چې یاره د نشه شروع کړی دا د هغې تا ته زه دوه طریقې ښیم ګوره ورته دا هم داسې یاد ساته او دا یو امپارټنټ کوېسچن هم راځي چې ګوره بیهیویر کې به د چینجز بیهیویر کې او دغه شانته کې به د په فزیکل حالاتو کې فزیکل اکټیویټیز کې فرق دی یو د دولګي سیستم به ګډوډ شي یا خو به سم وږی کېږي سم خوراک به کوي یا به ورځ تېره شي دی باړو د خوراک باندې ګډوډ سیستم دی د غرمې او د سارې او د ماښامې روټۍ نه کله به د مازدیګرې روټۍ خوري نو کله به د شپې په 2 بجې باندې روټۍ خوري کله به سهار بانګونو سره روټۍ شروع کړي دولګي حالات سیستم ګډوډ نارمل خو زموږ یو سیستم یې کړی ته کوم وخت عادت شوي وخت راځي ماسپښین کې تا ځان د روټۍ عادت کړی چې څنګه ماسپښین چې ته به هسې وږی شي دا نارمل پیټرن دا پیټرن د ګډوډ شي دغه شان د سلیپ پیټرن ګډوډ شي د خوب حالات نه ګډوډ شي اوده به شي د 15 ورځې به اوده پروت 15 ورځې نه خیر پسې لږ تیز لاړم خو 2 ورځې 2 شواروز به اوده پروت او چې راپاسي که نه نو بیا به یخ ناستي شواروز به تېر شي دی به نه اوده کېږي سلیپ پیټرن ګډوډ شي او چې اوده کېږي نو د خوب ټایم خلک د شپې دی به اکثر د مازدیګرې اوده شي نو د شپې 2-3 بجو پورې به اوده بیا به راپاسي بیا به یخ ناستي د شپې باقي داسې د سلیپ پیټرن ګډوډ شي ټیک شو بیهیویر نه بیا څنګه پته لګي موډ سوینګز به پکې ډېر زیات راځي موډ سوینګز یې کله خپه او کله خوشحاله لږ ساعت کې به خپه لږ ساعت بعد ګنټه بعد به ورته ګورې سم به خوشحالي یې لږ ظالم بچی ته خو وختي خپه ناست وې دا خوشحالي د کم ځای نه راغله او خوشحالۍ نه بعد به ګنټه بعد بیا به بوتاړ راچولی بیا به خپه موډ سوینګز به پکې راځي اینګرینس وایلنټ بیهیویر به پکې ډېر زیات شی وایي غوسه به ځکه کوي چې کله سړی نیګزیس ډپریس شي غوسه شي نو وایلنټ بیهیویر به جګړې وغیره به ډېره زیاته کوي وال ټکول به ډېر زیات کوي په بیهیویر کې دا چینجز د دې بیهیویر چینجز نه د دې فزیکل چینجز د فزیکل کې ته دا مغه څه شي چې سترګې به د سری کېږي دا پیوپل نه په سترګو په منځ کې چې دا کم ګاټ دی پیوپل دا به غټي د دې خبرو نه سسپیشیس بیهیویرز کې به انوالو وي داسې کارونه به کوي چې کله کار کوي که نه پټ پکې کمره کې بدن نه وي داسې به ګوري راګوري او تا ته به کله نه کله داسې سسپیشیس انداز کې ګوري داسې قسمه بیهیویرز به په دې کې راشي نو د دې د بیهیویر او د فزیکل دغه نه ته پته لګولی شي عادتونو نه چې او دې سړي کې څه چل شروع شوی دی د دې میریجوانا چې یوه خبره را یاده شوله هغه عمران خان وایي یاره شهریار افریدي زما په خیال چې عمران خان وایي چې د دې میریجوانا مونږ استعمال کوو د دې نه د دوایي جوړولو کوشش کوو دا په دوایي کې مې استعمالېږي ښه داسې نه چې ته اسکا دوایي ده په دوایي کې سناسه استعمالېږي 2720 کې تقریبا د عیسی علیه السلام نه 2700 سال مخکې په چاینا کې به دا ایز انالجیسک مطلب د نشې دوایانې اینټي ډپریسنټ چې کومې د ډپریشن خلاف کومې دوایانې په هغې کې به په هغه وخت کې استعمالېدو اوس هم سناسې استعمالېږي دې نه دوایانې جوړېږي خو دوایانو جوړول د خپله طریقه ده داسې نه چې ته یې راوالی سګرټ کې بند کس کا او بس اینټي ډپریسنټ دی نه هغه دې صرف په هوا کوي میریجوانا او آیس وشو په نارکاټکس کې داسې یو څو څیزونه پکې نور دي هم په دې کتاب کې او دغه شانتې کې چې کوم دی نو په هغه کې بیا انټي بایوټکس وغیره دي سلفوناماید او ټیټراسایکلین سیپیلوسپورینز نو دا به ټول په دې پسې بیا وایو انشاءالله ښه جزاکم الله خیر واحسن الجزاء